اوس دا اودس وګورئ، سړی اودس کوي، په اودس کې خپې وینځي، لاسونه وینځي، مخ وینځي، په دې کې څه فلسفه ده؟ خو سړی د خوله کنګال کی او بس په مانځه دی ودرېږي. علما لیکي چې په دې کې فلسفه دا ده چې د یو مانځه نه تر بل مانځه پورې د په دې لاسونو څومره ګناه کړي او د مانځه له دی اودس کوي، نو د اودس اوبو سره هغه ګناه د دې لاسونو نه اورجي. په دې مخ چې د څومره ګناه کړي، نو مخ وینځلو سره هغه ګناه ته ټوله توی شي. په دې خپو چې دی چرته ګناه پسې رواني او تلی، نو خپو وینځلو سره د خپو نه ګناه لري شي. د سر مسې سره که په دې سر کې د څه غلط تصورات کړي، نو خالی لون لاس په سر راخکو سره الله د سر نه ورته هغه ګناه لري. دا د دنیا فایده ده. او د آخرت فایده دا ده چې د قیامت په ورځ به منځګزار سړی چې د حشر په میدان کې ولاړي، نو د ده د اودس اندامونه چې دي، مخ او سر او لاس او خپې، دا به د سورلسمې د سپوږمۍ غوندې پړق وهي او دنیا به تماشا کوي چې دا څوک دي. وای به د هغه خلق دی چې دنیا کې منزله به دوی اودس کول. بله فلسفه پکې دا ده چې سهار مونځ دی وکړو او بیا د ماسپښین منزله دی تیاری وکړو، نو چې د ماسپښین مونځ دی وکړو، نو دا یقین وګڼه چې د سهار مونځ دی خدای قبول کړو، نو ځکه د ماسپښین د مونځ توفیق درکړو. ماسپښین دی وکړو، د مازیګر د مانځه تیاری دی وکړو، چې مازیګر مونځ دی وکړو، نو دا یقین وګڼه چې د ماسپښین مونځ دی خدای قبول کړو. دغسې د ماښام والا